ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل لالي وزیر کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر علي وزیر پاکستاني حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په لنډه موده کې د چمن بندر د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاص نه کړي نو پراخ لاریون به وکړي او شور به جوړ کړي او پاکستاني ریاست ته به یې وښیي چې څنګه د دوی له خولې ګوله کاږي. ولسمشر د ولسمشر غني په مشرۍ نن یو لوړپوړی دولتي پلاوی لوګر ولایت ته تللی. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. د کابینې په غونډه کې د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري معین ډاکټر شفیق الله شهیم په دغه وزارت کې د فساد او وظیفوي غفلت له امله له دندې ګوښه شوی. احمد جواد عثماني د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني ویلي چې د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته راتلونکو څلورو ورځو کې معاشونه ورکول کیږي. دغه ډاکټران چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي له تېرو څلورو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خوشحال سادات د ملي تصدۍ رئیس خوشحال سادات وایي چې د عامه ساتنې د تصدۍ 15 تنه لوړپوړي مسؤلین یې د غلا او فساد په تور محکمې ته معرفي کړي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر افلاوي سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې. د قطر دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې دواړو لوري د هوکړې پر عملي کولو، زندانیانو پر خلاصون، تاوتریخوالي پر کمولو او بین الافغاني خبرو بحثونه کړي. ایران د سپا پاسداران د قدس ځواکونو د وژل شوي مشر قاسم سلیماني په وژنه کې د لاس لرونکو 30 کسانو د جلب حکم نړیوالو یا انټرپول پولیسو ته سپارلی. د یاد لیست په سر کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوم راغلی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا هند په هغه برید کې په لاس لرلو تورن کړی چې تېره ورځ د یاد هیواد په تر ټولو ستر سوداګریز ښار کراچۍ کې د ونډو پر بازار وشو او د یو پولیس افسر په ګډون پکې د یاد بازار 3 ساتونکي ووژل شول. او د لومړي خبر په تعقیب د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي شاه محمود قریشي هند ته بار بار د کرتاپور لارې د خلاصولو وړاندیز وکړ او بالاخره دغه لار خلاصه شوه. خو په چمن کې چې د پښتنو د ژوند د کاروبار یوازینۍ لاره ده پاکستان دغه لاره تړلې ده. منظور وایي څومره واضح تعصب کوي دا ریاست. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډو مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.